که غواړئ چې د الوتکې د رانسکورېدو د دلیل په هکله وپوهیږئ نو د الوتکې تور صندوق یا بلیک باکس ته اړتیا لرئ. دغه بلیک باکس چې د خپل نوم برخلاف نارنجي رنګ لري نه ویجاړېدونکې بکسه او د پرواز ټول معلومات او د پیلوټانو خبرې ثبتوي. په اصل کې د الوتکې تور بکس یا بلیک باکس چې رنګ یې نارنجي وي د الوتنې معلومات ثبتوي او په ډیره قوي توګه محافظت کیدونکې آله ده. د دې آلې دنده د کمپیوټر هارډ ډیسک یا هم د یو میموري کارت ته ورته ده. دغه آله د پرواز ټولو معلوماتو برسیره د پیلوټانو خبرې او مکالمې هم ثبتوي. تر دې وړاندې به دغه معلومات د دوه جلا آلو په واسطه ثبتېدل، خو نن ورځ داسې آلې هم شته چې د دوو آلو کار ورکوي. د الوتکو د قوانینو پر اساس هر الوتکه اړ ده چې دغه راز دوه صندوقونه پکې فعال وي. د بلیک باکس په نامو د الوتکې دغه مهمه آله باید د دې وړتیا ولري چې په ډیرو جدي پیښو کې هم زیانمنه نشي. مخکې له دې چې دغه آلې په الوتکه کې نصب کړل شي دوی ازمویل کیږي او پر یوه کانکریټي دیوال باندې د 250 کیلومتره پر ساعت په سرعت سره ویشتل کیږي. پر دې آلې همدا راز 15 دقیقې د 2.25 ټنه په اندازه وزن هم ازمویل کیږي او باید د دې وړتیا هم ولري چې په یو ساعت کې د تودوخې په 1100 درجه کې ویلې یا له منځه ولاړه نشي. دغه آله همداراز د اوبو په 6000 متره ژوروالي کې هم ازمویل کیږي څو اوبه یې زیانمنې نه کړي. د دې لپاره چې د الوتکو تر ټکر یا نسکورېدو وروسته دغه آلې په سمندرونو کې په اسانۍ سره وموندل شي، له مالګینو اوبو سره د تماس په صورت کې دغه آله د 2 کیلومترو په فاصلې سره یو لړ سیګنالونه هم لیږي. د سیګنال په دې لنډه فاصله کې په اکثر مواردو کې د الوتکې تر ټکر وروسته د الوتکې د ځای موندل هم اسانېږي. دغه آله د الوتکې د پیلوټانو ټولې خبرې او له مرکز سره د دوی اړیکې هم ثبتوي. د پیلوټانو ترمنځ د خبرو پر ثبت سربیره دغه آله همداراز په الوتکه کې غږیدونکي اتومات اعلانونه، ترافیکي معلومات، د الوتکې له عملې سره بحثونه او مسافرونو ته ورکول کیدونکي اعلانات هم ثبتېږي. دغه آله همداراز د الوتکې د ماشین او د تکمو یا بټنو د کیکاږلو غږونه هم ثبتوي. دغه آله د دې وړتیا هم لري چې د پیلوټانو ترمنځ پټې او شخصي محاورې هم ثبت کړي. نو له همدې کبله د ارزونې پر مهال د معلوماتو د خوندي ساتلو قانون هم ډیر په پام کې نیول کیږي. د پیلوټانو ترمنځ شخصي بحث یوازې هغه وخت ارزول کیږي چې چارواکي غواړي د یوې پیښې او یا د یوې تخنیکي اشتباه ژوروالي ته ځانونه ورسوي. دغه آلې 120 دقیقې غږونه ثبتوي او بیا بیرته د تیرو غږونو پر سر نور تازه غږونه ثبتېږي. له تخنیکي پلوه پیلوټان کولی شي چې په دغه آله کې ثبت شوي معلومات پاک او یا یې هم د ثبت کولو مخه ونیسي. بل تخنیکي اړخ یې دا دی چې په زړو الوتکو کې پیلوټان اړ دي چې دغه آله روښانه کړي، خو په نویو او پرمختللو الوتکو کې بیا دغه څه په اټوماتیک ډول فعال کیږي. په آلمان کې د الوتکو د ټکرونو یا تصادم د ارزونې د سازمان وایاند ینس فریدمن په خبره دغه آلې د الوتنې پر مسیر سربیره د الوتکې موقعیت، سرعت، لوړوالی، د تودوخې درجه او د انجن आवाज هم ثبتوي. د دغه معلوماتو پر مټ چارواکي بیا تر پیښې وروسته کولی شي چې د پیښې اصلي دلیل پیدا کړي او یا د راتلونکو پیښو مخنیوی وکړي. په نړۍ کې نن ورځ یوازې د ګوتو په شمار یو څو ادارې موجودې دي چې دغه معلومات ارزولی شي او دا چې هر شرکت یا سازمان د دې ظرفیت نه لري چې دغه معلومات په مسلکي توګه وارزوي. جالبه دا ده چې د نوم برعکس د دې آلې رنګ تور نه بلکې نارنجي روښانه رنګ لري. نو ګرانو ملګرو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که یقینا چې ویډیو به مو خوښه شوې وي نو د ویډیو لایک کول او هم په فیسبوک او واتساپ کې د ویډیو شیر کول مه هېروئ. تر بیا دمه مو په پاک الله سپارم. د الله